سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د سریلانکا پر وړاندې د 3 نړیوالې شلاوریزې سیالۍ دویمه لوبه ترسره کوي. تر دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ شلاوریزه لوبه کې د سریلانکا لوبډلې څخه په 4 منډو په توپیر ماته خوړلې وه. دغه دویمه شلاوریزه لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډېره ارزښتناکه لوبه ده. که دغه لوبه افغانستان لوبډله وبایلي نو سیریز یې بیا هم د لاسه ورکوي. په لومړۍ شلاوریزه لوبه کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله. په خاصه توګه رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبي عیسی خیل یعنې ټولو لوبغاړو ډېره خرابه لوبه وکړله. ونه توانېدله چې د سریلانکا پر وړاندې د کمو 160 منډو هدف پوره کړي. ټوله لوبډله په 150 منډو باندې وسوځېدله چې په 4 منډو باندې ماته وخوړله. افغان لوبډلې ته دغسې لوبه په کار نه ده لکه څنګه چې دوی کوي. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2024 کال کې ډېرې خرابې لوبې ترسره کړې دي. هغه شلاوریزې دي که 50 اوریزې دي که ټسټ لوبې دي، ټولې بایللې دي. هېڅ ښه لوبه نشي کولی نه ګټلی شي. د دې د بایللو اصلي لامل څه دی؟ زما په نظر د دې د بایللو اصلي لامل دغه دی چې راشد خان په دغه لوبه کې نشته. افغانستان چې به کم وخت لوبه ګټله، د راشد خان به ډېر رول پکښې کې و. د راشد خان په سر باندې دوی دا لوبه ګټله. بیا هم تاسو راشد خان او مجیب الرحمن ته دعاګانې کوئ چې دوی دواړو ته خدای روغ صحت ورکړي. بیا افغان لوبډلې ته راشي چې افغان لوبډلې ته بیا ښې لوبه وکړي چې ښې بریاوې لاسته راوړي. که دوی دواړه په افغان لوبډله کې نه وي، افغان لوبډله به نورې مخکې لوبې هم وبایلي او مکمله به ناکامه شي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره نور سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.